أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم صدق الله مولانا العظيم. دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د دوی ډلې تذکره وکړه چې یو مومن دی او یو کافر دی. د هغې مثال د ړوند او د سترګور په شان ده، لکه څرنګه چې ړوند او سترګوار کوڼ او اوریدونکو برابر نشي کېدی، نو دغه رنګې مسلمان او کافر هم برابر نشي کېدی. اوس د نوح علیه السلام واقعا الله ذکر کوي. نو د نوح علیه السلام هم مشن دا و چې خلق د کفر نه اوبسا د الله جل جلاله وحدانیت طرف ته، د الله عبادت طرف ته. شرک چې شروع شوه ده نو دا د نوح علیه السلام د زمانې نه شروع شوه. خپل قوم ته 950 سال نیم سوه کوله دعوت او تبلیغ چې دا کړه ده، عمر الله ستر ور کړو. تقریبا 1400 سال دا د زندگی وا. د 1400 سال زندگی په داس تیر شوی چې اخر وخت کې چا پښتنه ونه وکړه چې د الله پیغمبر د وخت سرنګ در ولګید. نو دوی ته دا سر ولګید لکه د یوې کمرې دوی دروازې وي، په یوه باندې نه نوځي او په بل باندې اوځي. نو دا حالت د هر چا وي، که د هغه شپېته کوله زندګي وي، که د هغه 40 کوله زندګي وي، که د هغه 100 کوله وي. تیر عمر پسې چې کله سوچ کوي نو د تیر عمر سړي ته داسې لګي لکه پرون ریس چې کسې هر چې ورستې کومه زندګي چې پوتې وي نو سړي ته ډېره طویله ور لګي. شیطان ورته امیدونه جوړ کړي وي چې یاره یا د ډېره زندګي پوتېدو، یا د ښه صحت پوتېده، یا خو به ته دغه کوې او یا به ته دغه کوې. خو د حقیقت ته پته نه چې تو دلته کې ته د څومره ورځې میلمه یې. بهر حال په دغه نیم سوه کوله کې نوح علیه السلام باندې تقریبا 80 یا 82 یا 86 کسانو ایمان وروړه. نو په دغه واقعیا کې الله جل جلاله یو د توحید مسله ذکر کوي چې د عبادت لایق صرف اور صرف یک کیو الله جل جلاله دا. د الله نه ما سوا بل معبود نشته ده، د الله نه ما سوا بل مشکل کشا نشته ده، د الله نه ما سوا بل حاجت روا نشته ده، د الله نه ما سوا بل فریاد رس نشته ده، د الله نه ما سوا بل دستگیر نشته ده، د الله جل جلاله نه ما سوا بل څوک زورور ذات نشته او طاقتور ذات نشته. نو د توحید مسله پکې الله ذکر کوي. او درنګې د دعوت طریقه الله ذکر کوي. دعوت په کومه طریقه خپل قوم ته ورکوي. استقامت په دیر پکې وي، همدردی او خیرخواهي په دیر پکې وي، تسلسل او مهنت په دیر پکې وي، برداشت تحمل په دیر پکې وي، نرمی په دیر پکې وي. او درنګې کفارو ته به الله جل جلاله تخویف سناو کی چې ګوروئ الله پاک دغه قوم ته پیغمبر رستو ډېر محنت یې په وکړو. کفارو دا بعیده وګڼله چې الله نشته، د الله پاک عذابونه نشته ده، هیڅ قسم ته د موږ د بد عملیو انتقام وغیره نشته ده، عاقبت فاسده نشته ده. نو یو وخت بیا په داسې روغه چې الله جل جلاله کله عذاب پروغه بیا دې کې چاته هم ونه کتل،
نه نر ته وکتل او نه ښځې ته وکتل، نه نوجوان ته وکتل او نه بوډا ته وکتل، نه خپل ته وکتل او نه پردي ته وکتل، حتی چې د نوح علیه السلام خپل زوی کنعان کافر و چې نوح علیه السلام نصیحت ورته وکړه چې یا بنی ارکب معنا، بچیه د ایموش سره کشتۍ کې سور شه. نو دوی ته وایي چې سآوي الی جبل یعصمنی من الماء، چې زه به غره ته وخیږم هغه به موته د اوبې نه نجات روکي، د دغې طوفان او د عذاب نه به موته نجات روکي. خو د نوح علیه السلام جواب دا چې لا عاصم اليوم الا من رحم، چې نن بچاو د چا شتان نه ده، د عذاب د الله پاک داسې عذاب ده چې دی کې چې چاته د الله خوښوي چې بچ شي ابو بچ کېږي، نه علاوه نوره څوک نشي بچ کېدی. نو وحال بینهم الموج فکان من المغرقین، نو یقینا چې سړي ته ډېر دک وي چې بچای په غر کېدو ویني او کسې ومړېږي چې څرنګې هم وي دی خپل اولاد پار چګرون وي. نو داسې میانځ کې چپه پکې روغلله، زوی د پلور نه پټ شه او پلور د زوی نه پټ شه، چې چپه ختمېدله نوح علیه السلام سترګې غړه بیا بچی نه و، د هغه نام و نشان هم نه و. نو الله جل جلاله دغه واقعه دا ذکر کوي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، او موږ اوستو نوح علیه السلام الى قومه په طرف ته قوم دی د نوح علیه السلام دا د لقب و، د خپل نوم شو عبدالغفار و. نو چونکې د خپل قوم ډېر ژړولو، نو چې په 900 کوله کې په تو 80 کسان ایمان ری، نو دا به دغې قوم څومره ځورولی. نن مې داسې حساب پسې کو، نو تقریبا په سکم 12 سال کې یو کس ایمان پر وړه ده، چې دا 80 په 950 تقسیم کې، نو دا داسې درومي لکه په 12 سال کې چې په ده باندې یو کس ایمان وروړه ده. که په کول کې هم ورباندې یو کس ایمان اړله، نو 950 سال یې تبلیغ کړه، 950 خلک په مسلمان شوي وه. خو لیکن په کول کې هم ایمان چانه، په 11 سال 12 سال کې یو کس تقریبا ایمان اروړه ده. موږ خو چې چاته 2 ورځې خبره وکړو که نه چې یاره ارسه که نه یاره جومات ته روشه او دا بدعملي پرېږده وغیره وغیره، نه یې پرېږدي چې بیا څوک درته ایسه چې پسې ویر شو او خبره یې سره وکړو، نه 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 دا ازالي بدبخته ده، بیا موږ د ده تقدیر وکړو چې یاره دا الله په تقدیر کې بدبخته لري کله نه. دې واقعي کې موته درس دی دغې خبرې ده چې ته به استقامت اختیار کې په دغه تبلیغ باندې، په د خپله دعوا باندې دغه محنت په ټینګ پوتې شه، ده به بار بار ورکوي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، تحقیق سره موږ راوستو نوح علیه السلام الى قومه په طرف ته قوم دی ده. انی لکم نذیر مبین، نوح علیه السلام ته وایي چې بېشکه سره زه لکم د تاسو دپاره ډارونکی واضح، الله تعبدو الا الله، چې عبادت مه کوئ مګر د الله پاکي کوئ. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بېشکه سره زه ډارېږم په تاسې باندې د عذاب د داسې ورځې نه، علیم چې ډېره دردناکه ده. نو علیم یا صفت د یومین ده یا صفت د عذاب ده، که د یومین شي بیا به معنا دا وي چې عذاب یومین علیم، زه په تاسې باندې ډارېږم د عذاب د داسې ورځې نه چې هغه ډېره دردناکه ده، یا به صفت د عذاب وي، نو معنا دا شي چې زه په تاسې ډارېږم د داسې عذاب نه چې ډېر انتهایي دردناک ته، او جر به ورباندې د دغې یومین د اجر جوار د وجې نه وشي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، نو ویل ته سردارونو هغې کفرو چې دوی کافرونو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه، ما نراک الا بشرا، چې موږ تو نه وینو الا بشرا، ایمان ځکه نه در باندې چې د څو شبهات دوی ذهن کې یو خدا چې ته چې یې چې زه پیغمبر یو، د پیغمبر د پر دا خو ډېره انتهایي یوه عظیمه عهده ده او رتبه ده، د دغې دپاره د تو او د موږ میانځ کې څه امتیاز په چارو، نو ته دا په چارو چې فرشته وه یو، دویم دا چې که ته چلو انسان وه د پیغمبرۍ عهده ته میلاوېدله، نو بیا د تو سره د مال او دولتونه ده وه، ته داسې غریب نه وه. او دریم دا که ته پیغمبر وه انسان وه، خیر مال دولت ته د سره نه وه، د پیغمبري عهده ډېره اوچته او د شرافت والا عهده ده، تو ملګري ده بیا دا طاقتور خلک وه، مالداره خلک ته وه، عزتمند د عهدې والا خلک ته وه، نو ته فرشته نه یې، مالداره هم نه یې، ملګري دې هم ډېر کمزوري خلک دي، لہذا
ته پیغمبر سره کېدای نشي. نو دا اعتراضات یو. نو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا، چې موږ تو نه وینو الا بشر مگر انسان دی وینو، مثلنا په مثل دی موږ، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، او نه وینو موږ تو لرا اتباک چې اتباع کړی تو مگر هغه خلکو کړی دو، هم اراذلنا چې اپ موږ کې اسافلنا الون دي طبقه ولدي، کمزوري دي، ذلیل غوندي دي، بادی الرأی د سرسری نظر ولدي، د ظاهری فکر ولدي، یعنی بے فکر خبرې کوي، داسې کسان دي. وما نرى لكم، او موږ نه وینو تاسو د پرالینا په موږ باندې من فضل د اس فضیلتنا، بل نظنکم کاذبین، بلکې موږ وینو چې دروغجن یوئ. اوس دا چې څوک ته دروغجن ته وایي سړي ته به څومره دوک وي. پیغمبرونو ته ګوره په دغه سلسله کې په دغه چار کې دروغجان هم ویلي شوي دي، او دارنګې جادوګار هم ورته ویلي شوي دي، مجنون لیونای هم ورته ویلي شوي دي، خو د دغې باوجود هم په سټ شوه نه ده. ولا يحزنک قولهم ان العزة لله جميعا. نبی علیه الصلاة والسلام ته هم د ټول القابات ملو شوي وو چې ته ساحر یې، ته چې ته دروغجونه یې، او ته چې ته لیونای یې. الله تسلي ورکړي چې ولا يحزنک قولهم، پیغمبره دوی چې څه بکواسات کوي ده، نو سپای کټمیږي د شپږمي ته شپږمای په دې توریږي نه توریږي. لہذا ان العزة لله جميعا، عزت دی الله پاک پلوس کې ده. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عاقبت دا د دوی به انتهایی خروب وي، ته به په خپله چار باندې ټینګ وي. قال یا قوم اولې نو علیه الصلاة والسلام چې ای قومه د مو ارایتم خبر نو کوئ ان كنت علی بینة چې کچېرته زه په واضح دلیل باندې مې ربي د جانب د رب د مونه، واتانی رحمتن او متعال کړی رحمتن نبوت، رحمت نبوت من عندي د جانب خپلنا، فعمیت علیکم نو بیا دا پټ شوی په تاسې باندې، انلزمکموها نو آیا زه تاسې مجبوره کوم په دې باندې، وانتم لها کارهون حال دا تاسې دې لره بدګڼونکي وئ. ویا قوم لا اسألکم علیه مالا، او ای قوم د موضوع سوال تاسې نه کوم په د تبلیغ باندې مالن د مال او دولت، چې ته ویلي مې چې د شاه خبره ته کوم خو پیسې ورکوئ نه، دا نشته ده پکې. ان اجریه الا علی الله، نه دو بدلا د مو مگر په الله پاک باندې دو دین خبره چې کوي غرض به دې پکې سي صرف د الله جل جلاله رضا. وما انا بطارد الذین آمنوا، او نه زه شړونکی دوی به دا وي چې بیا دا کسان چې دی نه چکه بیا موږ بیا د سره مایلس وکړو، ته چې نه که نه که دا مې وشړل دا د دغې غریبو خلکو په وجه باندې خو الله د دنیا قایمه کړې ده، نو زه دا څرنګه چک کړم. بلال حبشي دا به د نبي علیه السلام په مجلس کې موجود وي، دا د شروع نه دا د کوم دنیادار او مالدار طبقه ده دې دا سوچ چې یاره موږ ته د خپل یو امتیاز حاصل وي، خصوصیت ته حاصل وي. ګوره د نوح علیه السلام په ټیم کې دا د نوح علیه السلام نه مطالبه شوي. نوح علیه السلام د آدم علیه السلام زمانې ته نږدې کس ته چې د غریبون دی نه چک کا. نبی علیه السلام سره به هم درنګې دا د بژا کپړې والا د ابشیر منډي او دا تر سري نوستو چې نه به کور لره نه به در لره نه به خپل لره نه به رشته دار لره، څوک د چېته نرغلي دي څوک د چېته نرغلي دي. د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د غوندې کسان هم پکې وو، د ابو هریره غوندې کسان هم پکې وو چې د الوژې د وجې نه بېهوشه شه. د یمن ملګري هم دلته کې دي پکې، دا ډېر د قربانۍ والا خلک دي. علیه السلام دوی ته وایي اتاکم اهل الیمن هم ارق افئدة والین قلوبا الایمان یمان والحکمت یمانیه. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنہ امر احادیث دا یو صحابي هم امت ته نه دی ورکړي، او په څومره وخت کې تقریبا په 2.5-3 کوله کې 7 هجری کې تقریبا د ایمان وروړه ده د دوس قبیله یمن علاقې. نو په دومره مختصره زمانہ کې د نبی علیه السلام سره ملازمت و، هر وخت به سره و. 5000 نپوس احادیث ابو هریره رضی الله عنه نقل کړي، امت ته پیش کړي دي، تکلیفونه په تیر کړي دي. نو ان اجریه الا علی الله، نه دو بدله مگر د مو په الله پاک باندې. وما انا بطارد الذین، او نه زه شړونکی دی خلکو را امنو چې ایمان وروړه ده. انهم ملاقو ربهم، بشک سره دوی ملاقات کوونکي خپل رب سره. ولکن یراکم قوما تجهلون، لیکن زه تاسې وینئ تاسې قوم یو تجهلون چې تاسې جاهل یو د خپل عاقبت او د انجام نه چې څه خشر به مو الله کوي. ویا قوم ای کومه د مو من ینصرنی من الله، څوک پوی مې امداد کوي من الله د عذاب د الله پاک نه.
ان طردتهم کچیرته زه دوی وشړه که دا زه وشړه په موږ الله پاک عذاب یې چې درومي دا خو په الله دومره ګرون دي. افلا تذکرون آیا تاسې نصیحت نه حاصلوئ. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب دا د هغې اعتراضاتو جواب چې دوی به ویل کته پیغمبر نو مال او دولت ویلي نشته سره کته پیغمبر وي د غیب خبرې علم ویلي نشته سره پیغمبر صفایي چې نه زه د عملونو ول خوند یم نه زه عالم غیب یم. عالم غیب یک یو الله جل جلاله ده. ولا اقول لكم عندي خزائن الله او زه نه یم تاسو ته عندي خزائن الله چې د مو سره خزانې دی الله جل جلاله دی. ولا اعلم الغیب او نشته د مت علم غیب ولا اعلم او مت ندی معلوم الغیب د غیب شیونه. نو نن که د عاملین یې کنه او په تو باندې فلون کیږي کې تویس شو دا او مت تویس ورسېده آیتونه فلون کی غلا کړی دو دادی داسې بالکل بکواسات دي. یو کاروبار زون ته کلاو کړه ده د الله نه ما سوا غیب علم اچا نشته ده جناتو ته نشته ده. کسو کوئی کنه جنات په ذریعہ سره چې معلوم وي نو ویل د جنات حاضر و نظیر دي کا. نو که جناتو ته علم وا په سوره جن کې تفصیلا واقعا ذکر دو چې کله نبی علیه السلام ته نبوت ملاو شو دوی به اسمون ته تلل دلته کې به غږونه ولګول د فرشتې مجلسونه به اورېدل د چا په باره کې دنیا کې سمه فیصله وشوه څه وشوه نو چې ته په سلې کې به یوه خبره اورېدله بیا به هغه کهنونو ته داسې وستې په وستې تلله شپېته درویغ به د هغې سره میلاو. بیا چې د په زرې کې به یوه خبره کاهن چې وکړه رښتیا وشوه خو د باطلو خلکو یوه چې رښتیا شي نو بیا یې چې بالکل دا ډېر درست سړی د ویني اسکې رښتیا ویلو او اهل حق دیندار طبقه که نینان وي رښتیا یي چې ته یو ځای کې غلط شي که نه بیا هغه نینان وي رښتیا نه شي لیدی او غلطي پسې لیدی شي. نو دلته کې به دوی وویل چې دا څه چل ده. نبی علیه السلام په نبوت سره په دوی چې کله اسمون ته به ختل نو شغلې به ورباندې فاتبه شهاب ثاقبه دا شغلې د کوم چې دا ورپسې شوې پوښتل به یې فرشتې بیا دوی چې دا ویلې د یار دې موږ ویلې بند شوې د دې پر معلومات حاصلول شروع کړل جوماتونه یې تشکیل کړل وګرځوئ په دنیا کې دا څه واقعه شوې ده چې د موږ د اسمون یارې ویلې بند شوې. نو که دوس عالم غیب وا دوی ته د غیب علم ډایرکټ ویلو چې یاره په عربو کې داسې یو پیغمبر ده چې هلته نبوت میلاو شوه ده د ادې وجې نه د موږ لیارې بند شوي دي. نو د نصیبین په علاقه کې نبی علیه السلام دلته کې سبینه جمع کول مونځ یې کو او قرات یې پکې کوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره ده چې هغه قرات یې اورېده نو بیا پوه شو چې او دا د دې وجې نه داسې عجیب قرآن نازل شوی ده او دا پیغمبر راغله. نبی علیه السلام ته روغه په نبی علیه السلام باندې ایمان هم دلته کې روړل بیا خپل قوم ته ورغل وی دا خو داسې واقعیا پیښ شوي دو نو دلته کې د جناتو سره بیا مسلمان هم شول. نو پیغمبر علیه السلام محمد رسول الله د انسانونو هم پیغمبر او د جناتو هم پیغمبر و. نو به هر حال په عالم غیب پرې خبره نن عموما ښځینه خواص یو جاهل شیونه دي هن ناقصات عقل و دین. علیه السلام فرمایي چې د دوی عقل په اعتبار سره هم دا ناقصې دي د دین په اعتبار سره هم ناقصې دي چې چېرته کې د پیر او د فقیر نما خوسی شي بیا به دو ځون هم په دمی او که چېرته ورکه شوي وي یاره مو ورکه شوي دا چې څرنګې پر معلومه کوي وغیره وغیره پیسې په زرګونې پیسې په لوخړه کوي. اوس غوندې یو کس مو ترغله وی چې صرف د دې دپاره چې یو موږ مریض و او هغه مریض ډاکټري مریض و ښځه وه غریبه د میرګي بیموره وه به د نوران کې چېرته وي چې وار واچي که خدای چېرته مخ د مځکې نه پناه کړي وی چې 2000 روپۍ یې نه واخیستلې او ډایرکټ په هغو کې لوسونه سره وړینجول تویز یې روبسوي چې په دې باندې ډېر سخت تویزونه شوي دي حالانکې هغه مریض د ډاکټر مریض و. بهرحال دا یو ځون ته خپل موضوع ده په چونکې هغه خبره روغله نو او وضاحت مې وکړه. نو ښځینان علاوه اکثر د پوی طبقه نرینه دا هم پکې مبتلا وي او یې چې هغې ته ویر شوي ته ویر شوه دا تویز چې ده وکړي که نه بیا د هر څه زندګي د بدله ده سره زندګي دا د الله پاک په نیک اعمالو بدلوي. ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ولا اقول لكم او زه تاسو ته نه د فرشته ولا اقول او زه نه للذین خلقوا تزدری اعینکم چې حقیر دي تاسو په نظرونو کې لن یؤتیهم الله خیر چې الله به هرګز دوی ته نه